د صحابي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې هغه مبارک فرمایي ګناه ته پاملرنه په خپله د توبې د پرېښودلو په معنا ده. مثلا یو انسان دی په یو دایمي ګناه باندې اخته دی، اوس یې عمل ګرځېدلی دی، عادت ګرځېدلی دی، خدای ورته متوجه سو، پاملرنه یې وکړي. په اصل کې دا متوجه سو چې هغه ګناه ځینې پاتې سي. خو بل ځای وایي که چیرې انسان پر کړې ګناه یا په ترسره سوې ګناه باندې پر یو حرام کار باندې وروسته پښیماني وکړي، دا د توبې کلي ده چې په لاس باندې واردل. نو بختور هغه کسان دي، په دې کې شک نشته، یو مؤمن مسلمان چې ګناه وکړي زړه یې پښیمانه وي، روحا ناارامه وي، غواړي چې دا مې څه تېروتنه وکړله، دا مې څونه سخت کار وکړي، ځکه خو یو مؤمن په ځان کې د هغسې وجدان نه وي. نو بس دغه پښیماني ستا لپاره د توبې کلي شوه. کلي راواخله او د الله عز وجل د دربار هغې دروازې ته لاسونه لافکه او په ډېر عجز او عاجزۍ باندې د مغفرت دعا وغواړه. الله عز وجل تر مور و پلارم مهربانه دی او تا ته به عفو بخښنه